په کابل کې خطرناک اور لګېدلی. دغه اور څنګه او په کومه سیمه کې لګېدلی او څومره مرګ ژوبله پکې اوښتې؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. له کابل ښار څخه رسېدلي راپورونه او افغانستان انټرنیشنل ته استول شوي استوزې ښیي چې د دغه ښار په 15مه ناحیه کې د ګازو یو شرکت کې اور لګېدلی دی. افغانستان انټرنیشنل ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې اور لا هم روان دی او شاوخوا سیمه یې لوګي پر سر اخیستې ده. لا هم د دې پیښې کره ځای معلوم نه دی، خو په ډیری استوزو کې دا سیمه کمپنۍ یاده شوې ده. ځینې کسان وایي اور د تیلو ټانک کې لګېدلی، خو یوه ویډیو چې له نږدې اخیستل شوي د اور ډول ښیي چې ګاز اور اخیستی دی. په بله ویډیو کې یو کس وایي چې د ګاز په لرلو یو شرکت کې اور لګېدلی دی. تر اوسه اسلامي امارت د دې پیښې د لامل په اړه څه نه دي ویلي، خو زاویې رسنۍ خبر ورکړی چې د کابل په کلا حیدر کې پراخه اور لګېدنه رامنځته شوې ده. تر اوسه د پیښې په تړاو بشپړ جزئیات نه دي ترلاسه شوي. په داسې مهال کې چې د ملي خبرو اترو په نوم ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ 2 ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د پخواني ولسمشر حمید کرزي د دفتر مشر محمد کریم خرم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې حمید کرزي د ترکیې غونډې په جوړولو کې کوم رول نه درلود. نوموړي لیکلي د دې غونډې ټولو ګډونوالو ته په درناوي او ورته د بریالیتوب غوښتنې ترڅنګ باید یادونه وکړم پخوانی ولسمشر حمید کرزي چې زموږ د هیوادوالو ترمنځ د خبرو او تعامل غوښتونکی دی، خو د دغې غونډې په جوړولو کې یې رول نه درلود او نه کوم چا د هغه په استازیتوب پکې برخه اخیستې وه. په ورته مهال داسې نامندل شوي راپورونه هم شته چې د غونډې له پای ته رسېدو سره سم د غونډې 15 ګډونوال کابل ته روان شوي تر څو هلته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي او د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقاني سره وګوري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.